یاره بیخي ډېرو خلکو ته مې ځان معلوم کړی ده موږ کلیوالات خو بیخي ځان معلوم کړی دی او زما به دروی او زما به د کرمانو بیخي ټیټ خبر دی بله ورځ مې پلار راغلی او خوله یې ویته ویته کولې او پیسې راکړه دوا پیسې راکړه پورولي رب زغلي باره ما ورته خوله ویته ویته مه کوه موږ ولاکه خپل د انټرنېټ لرو د انډوالانو سره ګوړۍ لري پر راځو د هغه پیسې موږ ونیکه لرو دی راسې خوله ویته ویته کې پیسې راکړه موږ خپله ولاکه شی لرو باره مې څه وخت ما ورته وزه د کوټې سره بله ورځ بیا ما به اجازې د کوټې ته رانهسې که سرې وردلته د ملګرو سره لیف راغلي ته راسې سړپ فکر راوغورځېږه ګرده شوکونه را خراب کړي باره ما ورته وزه بیا رانهسې بخښنه مې منلې که ورته غوښتل بشیره څه خوشحاله چې زما به اجازې زما کوټې ته راننوتې پر دغه باندې ما خپل د پلار سره څو واره جنجال کړی چې دا به اجازې کوټې ته مه راننوځو مه راننوځه ته موږ د ملګرو سره په لیف اخته یو بانډار کوو ته سره سړپ راسې به اجازې هلته خو اجازه اخلي او دروازه ټکوئ یو څه په ادب راننوځئ رنګ دی دې ولې سره ژړ شوی څه در شوي څه کیسه ده ګوره دلته داسې ارامه ناست یې ګوره پر ټلیفون اخته یې او کوم پلار چې ته د دغه ځای به راورسېدې به تا تعلیم وکړي به تا درسونه وویله کله چې ته پیدا شوې ټول دوستان قریبان یې ټول کړي به تا څونه خوشحاله به تا فخر کوي زما زوی پیدا شوی دی څونه خوشحالۍ یې کولې نن هغه ستا د بېوفایي او د بېننګۍ له لاسه هغه هلته بېسده شوی په کلي په کوڅه کې پروت و دغو نه څوک نه و چې پورته کړی وای دا خدای ښه و چې زه پر رالم ومې ته د کلي ولسوالۍ دغه ولسوالۍ ډاکټر نه دغه ته مې بوتلی هلته ټول ډاکټران هم ویلدله هغه خپل په سترګو ویلدل هغه ویل دغه چې دی د ده زوی د لاسه د ده زوی د لاسه چې دی ډېر فشار پراور دی زړه یې چاودلی دی زړه یې چاودلی او هغه نور ژوند د لاسه ورکړي په هغه روغتون کې ژوند د لاسه ورکړي ستا د لاسه که چېرې ته هغه ته وخت ورکړی وای چېرې هغه سره ښه خبرې کړې وای که چېرې دی هغه له دوا ته دوا کړی وای نور یې هر سر دې په ګرځولی وای احترام یې ورته کړی وای ولې داسې کېدله ته ګره ورځ دغه ټلیفون دی ته هېڅ څه وخت نه لرې هغه څونه خوشحاله چې ته پیدا شوې او تا ته وګوره هېڅ وخت نه ورکړی هغه ته اوس ته څه بلایه اوس هغه بیا دغه دغه چې ته کښېنې دغه به بیا هغه ژوندی کېږي که نه ډاکټرانو وویله ډاکټرانو د پلار بشیر پلار چې ساه ورکوله هم دغه ناریه ویلې د کندر په وخت دا ناریه ویل چې بشیره زوه هغه ستا پلار د مرګ په وخت هم ته نه یې یاد کړی ته په یاد وې هغه ته یې چې یوه نسخه د واده هم نه په وکړله نو ستا پلار ژوند د لاسه ورکړي هغه نور د دې فاني دنیا څخه ولاړې اوس یې هغه جان مړ شو هغه جانه غجانه سره بولګه غجانه ما سره غریبه چې پیسې جوړه دا واه نه مې درکړلې غجانه سره بولګه چې ټوله پیسې درکم او انټرنېټ دا اوس چې شو چې زبختم لکه مې ځان وخت کړو بدلا دې لږ وخت ورنه کی غجانه خبر که ستا د لاسه خو زما یوه ورځ ولاکه سمه شوې ده ځه والله مې هلته ستا وخېږي اوس په دې هېڅ سر نه سره دا څونه چې وژړې په دې هېڅ سر نه سره ورځي دا چې تا ته هغه جام درلودې دوا وکړه مخصر یې درلودې دې هېڅ دوا یې نه پکول هېڅ توجه هغه جان نه کوله وایي چې پس له مرګه پسې چا څونه وژړې دا ژړا یې فایده نه کوي هلته چې وخت نه ورکوئ احترام دې نه کوئ اوس هغه جان مړ شو اوس یې بغارې پسې وویل هغه جان داسې مې ارمان یې درځه چې د ډېرې کار یې وکړو قبر وکړه درځه